له هیواده بهر د اسلامي امارت د مخالفینو پر سر ناستو د عباس ستانکزي نیوکې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په بهر کې د اسلامي امارت د مخالفینو پر غونډو نیوکې کوي. ښاغلی ستانکزی د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو په فراغت غونډه کې زیاتوي چې دغه ډول غونډې د اسلامي امارت د کمزوري کولو لپاره ترسره کیږي. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې د اسلامي حکومت شتون د بهرنیو دښمنانو په ګټه نه دی، له همدې امله هڅه کیږي چې د افغانستان ستونزې لوی وښودل شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وویل په ګاونډیو هیوادونو کې غیر قانوني ناستې د هیواد د نظام او زموږ د ځواکونو د کمزوري کولو په موخه ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په خبره نړۍ مسلمانانو خپلې هیلې د اسلامي امارت په ځواکونو پورې تړلې دي. هغه دغه راز د اسلامي امارت له ځواکونو غواړي چې جبهه جګړو ته هم چمتووالی ولري. عباس ستانکزی زیاتوي پرون موږ په چریکي جګړو کې بوختو، اوس باید جبهه جګړو ته تیاری ونیسو. نن باید موږ د دښمن پر وړاندې ځان جبهه جګړو ته چمتو کړو. د سیاسي چارو شنونکی واحد فقیري وویل د دې لپاره باید اسلامي امارت د مسلکي حکومت پر رامنځته کولو سره ځینې اصلاحات راولي، د ښځو حقونو، اقلیتونو او د افغانانو بشري حقونو ته د درناوی وکړي او د نړیوالې ټولنې ټول منل شوي نورمونو ته د پام وکړي تر څو مخالفینو ته هیڅ دلیل پاتې نشي. له بلې خوا د سیاسي چارو ځینې شنونکي له سرپرست حکومته غواړي چې حکومت د مخالفینو سره د ځینو ستونزو د هوارۍ په موخه د خبرو ته مخه کړې. د سیاسي چارو شنونکی سید هاشم جواد بلخابي وویل په هیڅ هیواد کې د عامو او خاصو خلکو نظرونه یو شان نه وي. د حل لاره تعامل او د یو بل منل دي. د هیواد او خلکو د راتلونکي لپاره صبر او حوصله ده. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د اسلامي امارت د مشر لخوا عمومي بخښنې ته په اشارې سره یو ځل بیا د تیر حکومت له سیاسي څیرو وغوښتل چې هیواد ته راستانه شي.